په خپل راتګ سره ما نه هېروي. نن بیا زما حجرې ته راغلی دی، زه هرکلی ورته کوم او اصرار ورته کوم، خواست ورته کوم چې خپل یو کلام زما او زما د میلمنو سره شي. جوړ اوسې شهزاد صاحب، ستا کوټه دې خدای ودانه لري چې موږ چکر راوړو. هر کله راشي، هر کله دا راشي. خو زموږ لپاره د افتخار او د ویاړ ځای دی چې دغسې لوستي دلته اوسي، چې موږ راځو او هغه کوم الفاظ مات ورډ چې موږ سره یو ځای کړي دي، دغه هستي د هغه الفاظو په معنویاتو په ارزښتونو په هر څه باندې خبره ده. زه فقط سره یو غزل تاسو دا ټولو ته ډالۍ ده چې ګل په څري ګریوان چا پسې راوتی، ګل په څري ګریوان چا پسې راوتی، واه، ګل په څري ګریوان چا پسې راوتی، وړې څوک ده خو هم تا پسې راوتی. واه، ډېر ته بیا ووایه. ګل په څري ګریوان چا پسې راوتی، وړې څوک ده خو هم تا پسې راوتی. ډېر اعلی. او نتیجې په دبدبو کله بدلیږي، نتیجې په دبدبو کله بدلیږي، نتیجې په دبدبو کله بدلیږي. ډېر اعلی، ډېر وی فرعون دې په موسی پسې راوتی. واه، څه زبردسته تلمي او سره د تراکیب. مننه. نتیجې په دبدبو کله بدلیږي، وی فرعون دې په موسی پسې راوتی. او تلمي ده. واه، د مخ خیال به دې یو وخت رانه ساه واخلي، د مخ خیال به دې یو وخت رانه ساه د مخ خیال به دې یو وخت رانه ساه واخلي، دا سراغ دی په هوا پسې راوتی. ته بیا ووایه. د مخ خیال به دې یو وخت رانه ساه واخلي، دا سراغ دی په هوا پسې راوتی. یعنې هوا په څراغ چې نه څراغ څراغ په هوا په پسې راوتی. بیا یې ووایه. مننه. د مخ خیال به دې یو وخت رانه ساه واخلي، واه، دا سراغ په دا هوا سراغ دی په هوا پسې راوتی او جوړوي په موږ شپه خامخا قسم دی. جوړوي په موږ په خامخا قسم دی. جوړوي په موږ په خامخا قسم دی، د لمر وینئ په بېګا پسې راوتی. واه واه، بیا په نه کښېني نه پرېوځي چې تر څو یې په موږ شپه جوړه کړې نه وي. یعنې پټ قوتونه اصطلاح ده. ډېر اعلی، ډېر دا اعلی. جوړوي په موږ په خامخا قسم دی، د لمر وینئ په بېګا پسې راوتی. او دا سیندونه د ځان یو خوا بل خوا پټ کړي، دا سیندونه دا سیندونه د ځان یو خوا بل خوا